أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ددی آیت مبارک په ابتدا کې الله تعالی جل شانه عم نواله د قرض د لین دین معاملې قانون او ضابطه بیان کړه چې کله تاسو یو بل سره معامله د قرض کوئ نو دا په تحریر او لیکلو کې راولې او بیا کم کس چې د تحریر قابل وي او تحریر لیکل کولی شي هغه تم الله دا هدایات ورکړه چې اے کاتبت د دې لین دین معاملې لیکل په عدل او انصاف سره کوا او د دې لیکلو باره کې چې کم دی د الله نه ویریږه او اس قسمه کمی او زیاتی د ځان نه پکې مکوا څنګه چې اقرار مقروض او قرارداد تا تکي هغه شان لیکل وکا او بیا د دې لیکلو متعلق چې کله ته لیکل کې نو پدی باندې بیا گواهان مقرر کا او هغه گواهان دوه کسه سړي دي او یا چې کم دي یو سړي او دوه ښځې دا به گواهی ورکوي او په دې لیکلو باندې به دا گواهان جوړولی شي. اوس دلته الله تعالی گواهانو باره کې هدایات کوي چې چا کله یو سړی د گواهۍ دپاره راطلب شو نو اوس دغه دی کې علما او مفسرین حضرات فرمایي چې کله یو سړی گواهۍ ته راطلب کیږي نو که فرقه دغه دی کې دی د گواهۍ نه انکار کوي نو کولی شي چې بھائی زه اوسګار نه ما دا بل څوک ګواه وګرځوه په دې معامله کې زه ګواهي نشم کولی ما ته مجبورې دي وغیره نو چې کله دی گواهۍ ته راطلب کیږي نو دغه دی که بیا دی که انکار کوي نو خیر دی خو که فرقه دغه دی کې په دغه تحریر باندې گواهي وکړه او ګواه وګرځېده او بیا دی چې کم دی د گواهۍ کولو دپاره راطلب کولی شي عدالت ته قاضي راغواړي یا یو جرګې ته نو هلته به بیا دی انکار نه کوي. الله ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا انکار دی نه کوي دا گواهان هر کله چې دی رابللی شي گواهۍ ته چېرې تا که ما گواهي کړې ده مخ په کم کار ته مخکې ګواه شوي په کم معامله باندې اوس راشه د هغې باره کې ګواهي وکړه نو دغه دی کې به دی انکار نه کوي. او بیا الله تعالی مزید هدایات کوي د لین دین معاملو باره کې چې دا کله کله دا خلک په لیکلو باندې تنګ شي چېرې هره خبره به لیکل کې راولو حالانکې دا لیکل او تحریر دا غوره ډېر اهم څیز دی. روایت کې راځي چې د تحریر دا انکار لومبنی آدم علیه السلام کړی چې کله الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړ او د هغه په شا باندې چې کوم ارواحو هغې ټول بهر ته راویستل نو پای کې آدم ته چې کوم دی یو خپل اولادو کې یو بچی ډېر ښایسته ښکاره شو. الله ته فرمایي چې یا الله دا څوک دی او د ده به څومره عمر وي نو الله ورته دا داود علیه السلام دی او د ده عمر به 80 کاله
نو دغه دی کې آدم علیه السلام الله ته سوال کو چې یا الله د ده دا عمر 100 کاله کا. یا الله ورته فرمایل چې 100 کاله خو د کول نشم، او که ته د خپل عمر نه څه کمول غواړې نو هغه به کم دی. دغه دی کې آدم چې کم دی هغه وفرمایل چې ټیک ته زما د عمر نه ولا 40 کاله ورکوله. نو چې کله دا خبره وشوله باقاعده الله تعالی د دې تحریر وی وکړو او په دې باندې فرشتي ګواهان وګرځولې. نو چې کله آدم علیه السلام بیا خپل عمر پوره کړ هغه دغه 1000 کاله عمر او 40 ته ورکړو. نو چې کله فرشته د ملک الموت ولراله او روح ته قبض کول ورته وی چې ستا عمر پوره شو، د انکار کو چې زما خو لا 40 کاله پاتې دي. نو هغه تحریر او هغه ګواه او تخکاره شو چې دا باقاعده لیکل شوی دی او په دې فرشتي گواهی دی. فرشتي گواهی وکړه چې تا خپل 40 کاله عمر چې کم دی ورکړی دی آدم علیه خپل زوی داود علیه السلام ته. نو دا تحریر که ورکوټې معامله ده او که غټه معامله ده که لویه معامله ده، خامخا چې کم دی دا لیکل چې کله د قرض باره کې وي خصوصا نو بیا دا لیکل پکار وي. نو الله ولا تسأمو، تاسو تساهل او سستی مکوئ یا تاسو په دې ستړي کېږئ ما ان تکتبوه چې تاسو لیکلو کې د یو معاملې صغیرن کاغه وړه معامله ده او کبیرن کاغه لویه معامله ده الی اجله تر یو نیټې پورې معامله ده. نو د دې لیکلو کې تاسو سستی مکوئ او تساهل مکوئ او ستړیوالي ځان باندې مراولئ. باقاعده که وړه معامله ده او که لویه معامله ده د دې تحریر او لیکل وکړئ. او ځکه ذالکم الله وی ذالکم دا لیکل او تحریر ستاسو اقسط عند الله دا ډیر د انصاف والا خبره ده د الله په نسبت باندې. دا لیکل وشي نو د انصاف تقاضې پکې ډېرې پوره کیږي بیا او ظلم او زیاتی نه پکې بیا بچ کېدل ډېر زیات وي چې را په دې باندې لیکلو باندې نو انصاف پکې زیات دی د الله په نسبت باندې. او بله دا چې واقوم للشهادت او ډیره درسته خبره ده د گواهۍ دپاره چې کله بیا گواهی کیږي نو دا لیکل چې پکې وي او گواه پکې پیشي نو دا خبره بیا ډیره درسته ومنلی شي او په دې دا ډیر زیات صحیح خبره وي د گواهۍ دپاره. او بل پکې دا خبره هم ده چې وادنا الله ترتابو قریب ده او نږدې ده دې خبرې ته چې تاسو په شک کې مبتلا نشئ. که فرق لیکل نه وي گواهان نه وي او اسې زبانی جمع خچ خبرې وي نو کله کله انسان یو خبره ایرم شي، انسان خامخا نسیان پې راتلی شي. نو دغه دی کې بیا خبره په شک کې لاړه شي. نو چې لیکل هم موجود وي گواهان هم وي نو دا شک او شبه به ختمه شي، بس خبره به فیصله شي په اسانه باندې. نو لهذا که وړه خبره ده معامله ده او که لویه ده تاسو لیکل کوئ. په دې کې ډېرې فایدې دي. یو پکې انصاف وي، بل چې کوم دی شهادت دپاره صحیحوالی پکې ډېره موجودګي وي او بل له شک او شبهې نه خبره معامله بالکل پاک او صاف شي. البته الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، سوا د دې خبرې نه که تاسو فرق یو تجارت یو لین دین معامله لاس په لاس کوئ، حاضرتن لاس په لاس وي، نقد په نقد وي، یو خوا سودا وي بل خوا ثمن قیمت وي. تدیرونها چې تاسو چې کوم بینکم یو بل ورکوي را ورکوي او لاس په لاس وي نو فلیس علیکم جناح الله تکتبوها، پس بیا نشته په تاسو باندې څه ګناه چې دا لیکل وکړئ چې معامله لاس په لاس ده او ستاسو په لاس کې چې کوم دی هغه دواړه معاملې طرفین نه چې کوم دی یو څیز ورکوي بلې په لاس کې اخلي نو بیا ګناه نشته که تاسو لیکل ونه کې. خو دلته بیا هم بعض اوقات جګړې پیدا کیږي، ابهام پیدا کیږي. فرقتا یو دکاندار نه سودا واغستله، تا وله پیسې ورکړې او لا سودا هغه درکړې نه ده، نو دغه دی کې کله کله دکاندار بیا د پیسو مطالبه وکړي چې تا ماله پیسې نه دي راکړې. او یا دکاندار چې کوم دی کله کله سودا ګاهک له ورکړي او ګاهک چې کوم دی بیا وایي چېرې په دې کې پلانکي څیز کم دی. نو دغه دی کې که فرق لیکل نه وي خو بیا هم واشهدو، بیا هم الله وی تاسو په دې باندې گواه وګرځوئ. اذا تبایعتم، کله چې تاسو خرید او فروخت کوئ نو بیا هم پې گواه وګرځوئ. نو د دې جګړې نه بچ شئ. چېرې
که دکاندار سره مطالبه کوي چې ګواه موجود وي خبره به حل شي، که د اګاګ سره مطالبه کوي نو بیا هم چې کوم دی ګواه موجود وي ګواهی باندې به خبره حل شي، فیصله به وشي. نو الله یې که فرق لیکل نه کوي نو څه ګناه نشته، خو بیا هم چې کوم دی تاسو په دغه معامله باندې خرید و فروخت باندې ګواه وګرځوي چې کله تاسو خرید و فروخت کوئ، اغستل خرڅول کوئ. بیا مزید هدایت کیږي د لیکونکو دپاره او د ګواهۍ کوونکو خلکو دپاره. دلته علما ولا یضار کاتب ولا شهید، دلته علما د دې دوه معنی بیانوي. یو معنی خو دا چې ضرر به نه رسوي دا لیکونکي او نه دا ګواهي ورکوونکي. گویا دا لیکونکي چې کم کس دی نو دی به په دې طریقې ضرر نه رسوي چې دی کم لیکل کوي نو چې په هغه لیکلو کې دی د چا حق تلفي ونه کړي، د ځان نه پکې څه خبره ونه لیکي. او ولا شهید او نه دغه شان دا ګواه چې کم دی دی به هم چې کم دی بیا په خپل ګواهۍ کې چې کم دی د ځان نه بیا بله خبره نه کوي چې کومه خبره باندې ګواه شوي دي، کوم معامله باندې او څنګه معامله وه هماغه شان به دی ګواهي کوي. که فرقه د په خپل ګواهۍ کې څه اخوا دی خوا وکړل نو گویا دا دی یو طرف ته یو کس ته چې کم دی نقصان رسوي. نو دا دواړه به چې کم دی نقصان نه رسوي، نه مدعي ته او نه مدعا علیه ته. او بل دویم معنی دا بیانوي چې دا فریقین چې کم دی دوی به د کاتب ته ضرر او تکلیف نه رسوي. فرقه دا کاتب ته څه پیسې غواړي، اجرت غواړي، هغه دی وله پوره ورکړي. بل چې کله د کاتب ضرورت شي او دی فرقه څه خپله مشغول وي، څه کاري مجبوري وي او دی به ته خامخا وي چې راشه دا به ته خامخا اوس لیکل کې، او یا به چې کم دی سره عدالت ته ځي او هغه څه مجبوري وي نو دغه دی کې به هغه ته ضرر نه رسېږي. دغه شان ګواه دی، ګواه ته هم چې کم دی چې کله ګواهۍ لپاره طلب کېږي نو د هغه ضرورت ته به هم خیال ساتل پکار وي. او بالله چې کله دی ګواهۍ له بوځي نو په کشرو کې چې کم دی پدر خورې پسر به نه ګرځي. د ده دپاره مطلب دا د ناستې وغیره بندوبست ځکه چې کله کله لړ شي ویرا نن جج صاحب اوسګار نه دی، یا چې کوم دی جج صاحب چې کوم دی په چوټۍ دی، یا چې کوم دی د یو طرف وکیل نشته، کله به د بل طرف نه وکیل نه وي، نو دغه شان دا ګواه چې کوم دی خوارزار شي. لہذا د دې ټولو خبرو به خیال ساتئ چې نه به لیکونکي ته او نه به ګواه ته ضرر رسولی شي. وَإِن تَفْعَلُوا، اوس الله دې کاتب او دغه شهید ته یا دغه فریقینو ته وایي که فرقه تاسو چې کم دی یو بل ته ضرر ورسو، یعنی مطلب دی فریقینو چې کم دی کاتب او ګواه ته یا کاتب یا ګواه چې کم دی فریقینو ته څه ضرر ورسو نو علیه فإنه فسوق بکم، پس بېشکه دا کار د ګناه دی، تاسو ګناه کې مبتلا شولې، لہذا ګناه نه ځان بچ کې. واتقوا الله، او د الله نه ویریږئ. ویعلمکم الله، او ښودنه کړې تاسو ته الله تعالی. والله بكل شيء علیم، او الله په هر څیز باندې پوهه دی، خبردار دی. اوس په دې کې درې پیرې د الله ذکر راغی، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء علیم. واتقوا الله کې علما فرمایي چې په دې کې دا ترغیب ورکول دی د پرهیزګارۍ د ګناه نه د ځان بچ کولو، چې الله نه ویریږئ. الله خو ستاسو په هر حال باندې خبردار دی، نو تقوا او پرهیزګاري اختیار کې. ويعلمكم الله، په دې کې چې کوم دی دا الله طرف نه وعده د انعام ده چې الله تاسو ته ښودنه کړې ده، پوهه درکړې ده، دا د الله طرف نه تاسو ته یو انعام دی، نو په دې کې وعده د انعام ده. والله بكل شيء علیم، او په دې کې د الله د شان او د عظمت بیان دی چې الله د شان او عظمت مالک دی چې په هر څیز باندې خبردار دی. د هغه د علم نه هېڅ یو څیز پټ نشته. که تاسو دا ګواهۍ یا لیکونکي یا فریقین یو بل باندې زیاتې ظلم کوئ، الله ستاسو د ټول کارونو باندې علم لري، پوهه لري، او بیا به هر فریق ته د هغه د عمل مطابق الله بدی ورکوي. نو لہذا په دنیا کې چې کوم دی یو بل ته ضرر او تکلیف ورسوئ. ولا یأبى الشهداء، انکار دې نه کوي ګواهان، اذا ما دعو، هر کله چې دی طلب شو ګواهۍ ته، انکار دې نه کوي ګواه هر کله چې دی وبللی شي د ګواهۍ دپاره. ولا تسأموا، او تاسو سستی اختیاروئ
یا ستړیوالی مه اختیاروئ ان تکتبوه چې تاسو لیکل وکړئ د دې معاملې د لین دین د قرضو صغیرا که دا معامله وړه وي او کبیرا او کلویه وي الی اجله چې کوم خپل نیټې پورې ده نو دا لیکل کول پکار وي ذالکم دا لیکل چې کوم دي ستاسو دپاره اقسط عند الله ډېر انصاف خبره ده د الله په نسبت باندې واقوم للشهادت او ډېره درسته خبره ده د ګواهۍ دپاره وادنا او نږدې دا لیکل د دې خبرې ته چې الله ترتابو چې تاسو په شک کې مبتلا نشئ نو یو خوا پکې انصاف دی بل خوا پکې صحیحوالی د ګواهۍ دی او بل خوا د شک او شبهې ختمول دی پکې الا ان تکونا البته ما سوا د دې چې تاسو وې تجارتا الا ان تکون تجارت ما سوا د دې چې کله تاسو دا تجارت لین دین کوئ لاس په لاس تدیرونها بینکم او تاسو دا لین دین چې کوم دی په خپل لاسو کې اړوئ راړوئ نو فلیس علیکم جناح پس بیا نشته په تاسو باندې څه ګناه الله تکتبوها چې تاسو د هغې لیکل ونه کړئ واشهدو خو البته ګواه پې ګرځوئ واشهدو اذا تبایعتم کله چې تاسو خرید او فروخت کوئ نو بیا پې ګواه جوړوئ ولا یضار کاتب ولا شهید او ضرر دې نه رسئ دا کاتب او نه ګواه دی فریقینو ته او یا دی دا فریقین چې کوم دی ضرر او نقصان دې نه رسئ کاتب او نه ګواه ته وان تفعلوا که تاسو دا ضرر تکلیف یو بل ته ورسو نو فانه فسوق بکم پس بشکه دا ګناه ده بكم پتاسو باندې دا د ګناه هغه سزا به ته ملاویږي واتقوا الله د الله نه ویریږئ ویعلمکم الله او خودنه کړی تاسو ته الله تعالی د تقوا د لین دین د کاروبار د هر څه والله بكل شیء علیم او الله په هر څیز باندې پوهه دی ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا انکار دې نه کوي ګواه چې کله دی وبللی شي البته کله کله دا ګواه چې کوم دی چې د چا باره کې ګواهي وکړي نو مدعي ته حق میلو شي وي خو وروستو بیا چې کم فریق هغه څیز بایللی دی نو هغه د هغه دشمن وګرځي بیا دغه دی کې دغه ګواه ته خلک نقصان هم رسوي نو حکومت ذمواري دا ده چې د ګواه دی چې کوم دی تحفظ وکړي دا ذمواري بیا د حکومت او د وخت د زمانې بادشاه ده چې هغه چې کوم دی د ګواهانو تحفظ دی وکړي که فرق دغه شان تحفظ نه کېږي بیا به د دروغ ګواهي او بیا به چې کوم دی با عدل او په انصاف سره فیصلې به نه کېږي نو لهذا د ګواه تحفظ هم ضروري دی ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا او سستوالی مه کوئ چې تاسو لیکل وکړئ صغیرا د معاملې وړې او کبیرا یا د لوی الی اجله تر خپل نیټې پورې چې کوم معامله وي که هغه وړه که لوی ده لیکل یې کوئ ذالکم دا لیکل ستاسو اقسطو زیات انصاف خبره ده عند الله د الله په نسبت باندې واقوم للشهادت او ډیره درسته خبره ده د ګواهۍ دپاره وادنا الله ترتابو او قریبه ده چې تاسو په دې لیکلو باندې د شک او شبهې نه بچ شئ الا ان تکون تجارت مگر کوي دا تجارت لین دین حاضرتا لاس په لاس وي تدیرونها بینکم چې ستاسو دا معامله ستاسو لاس کې اوړي روړي نو فلیس علیکم جناح پس بیا نشته تاسو باندې ګناه الله تکتبوها چې تاسو لیکل ونه کې خو بیا هم چې کوم دی واشهدو اذا تبایعتم ګواه ګرځوئ په دغه خپل خرید و فروخت او باندې ولا یضار کاتب ولا شهید ضرر به نشي رسولی لیکونکي ته او نه ګواه ته او یا به دا کاتب او شهید فریقینو ته چې کوم دی ضرر نه رسوي وان تفعلوا که فرق تاسو یو بل ته نقصان ورکو نو فانه فسوق بكم پس بشکه دا ګناه ده ستاسو په حق کې واتقوا الله او د الله نه ویریږئ ويعلمكم الله او خودنه کړ تاسو الله تعالی والله بكل شيء علیم او الله هغه ذات چې په هر څیز باندې پوهه دی